سلام علیکم ګرانو کتونکو، زه ریاض غفور دا وخت په باجوړ کې یم او باجوړ کې دا کوم ځای دی سلمانه؟ دا چې کوم دی کوم ځای؟ لرې ډیرکۍ شاړه. ها بالکل د لرې ډیرکۍ شاړه ده او د ممتاز اورنګزیب صاحب په دغه شعر باندې چې هیڅ چاته مه وایه چې داسې یو داسې نه وي. شاعره هیڅ چاته مه وایه چې داسې یو داسې نه وي، سلام صفت د هر سړي کوه نو بلې بلې. سرجي ډېر ښه. او یو بل شعر راته رایادېږي هم د ممتاز صاحب دی، وایي چې ته زه په خپله لاره ته دعا وهلی یې ملګري هغه شاته چې ولاړ دی سلمانه ستا دا پوخ ملګری نه دی. ته زه په خپله لاره ته دعا وهلی یې، زه ځم په خپله لاره زه ازار وهلی یم او زمونږ د تباهۍ څوک ذمهوار میموار نشته، زمونږ د تباهۍ څوک ذمهوار میموار نشته، زما په خیال اخباره زه ازار وهلی یم. نو دغه یو دوه شعرونه ما سره و مات ګوډ. زه به اوس غواړم چې سلمانه ته تا سره که ټپۍ که نیمکۍ که بګتۍ که غزلي دغه یو څو شعرونه را سره شریک کړه. شکریه سرجي چې مقام راکړو. زه به ته یو څو شعرونه شریک کړم چې لوګی لوګی شي در نظر شي سړی، لوګی لوګی شي در نظر شي سړی، شي در نظر شي سړی او یخ کول یستا خو چې دلار الای الای حد دی. دا څه نشه ده یار په سترګو کې دا څه نشه ده یار په سترګو کې دا چې ورته وګوري خو ماشي. واه واه. او سرجي څو شعرونه نور دي چې دا به څه شریک کړم چې زه به یو سل ځلې دنیا د زړه نه وباسم، زه به یو سل ځلې دنیا د زړه نه وباسم او دا ډېره ګرانه ده چې تا د زړه نه وباسم. ای هی ضیا واوره. بل چې نور چاته نه وایم چې ګران یې راته، نور چاته نه وایم چې ګران یې راته او بیا کبرجن شي او مغرور شي پوښتې. ای هی نور شریکم سرجي کو ټایم یاره هغه کړومبي غزل نه چې تا کوم شعرونه وي د هغې نور شریک کړه نو ډېر خوند و. او یو دوه درې شعرونه دي دا به څه شریک کړم چې بت پرست نه یم چې ځان سره بوتان ساتم، بت پرست نه یم چې ځان سره بوتان ساتم او مې تصویر ساتم او نورې تصویران ساتم. زه به تر څو مطلب پرست یاران په څنګ کې ساتم. دا چاته اشاره ده؟ زه به سرجي را ملګري که نه کله کله دې ځای ته اشاره ده یو ځل زه به تر څو مطلب پرست یاران په څنګ کې ساتم، زه به تر څو خپله نستوڼه کې ماران ساتم. ای هی نو هسې د مینې نه ملګري راته پیر ووایي، نو هسې د مینې نه ملګري راته پیر ووایي، زه هغه پیر نه یم چې ځان نه مریدان ساتم. ای هی ای دا یو هی عادت مې فکرمند ده د ځان ډېره خوښ شي. څنګه دا یو عادت مې فکرمند ده د ځان ډېره خوښ شي، ملګري کم ساتم خو شکر دی نران ساتم. واه واه واه. د دې نه پس موږ سره شاهد افغان دی چې د افغانستان سره تعلق ساتي، دا د رامخ کې کو. شاهد څه دی راوړي یاره؟ سر زه به د افسر افغان یو شعر درته ووایم. ارشاد وایي کابله نو ته ښکلی د سرو سپینو نه ډکې، کابله نو ته ښکلی د سرو سپینو نه ډکې، دا ځکه وار په وار دی خلکو وړی جانان. افغانه دا منم چې ته زما د زړه افسر یې، افغانه دا منم چې ته زما د زړه افسر یې، خو ته هم ګورې بې له ما نیمګړی جانان. واه واه. او د کابل ذکر دی وکړو نو ما ته یو چاټه د مڼې راوړې وي، نو چې هغه یې راوړې وي نو په یو چیټي ورسره لیکلي وو د کابلي جانان دپاره، د کابلي جانان دپاره ما د کابل نه سرې مڼې راوړې. ښه ضعیف صاحب تاسو سره شته نعیف صاحب؟ سرجي ماښامي ټیم دی او مازدیګری نو دا ده چې د مازدیګر د ماښام یو دوه شعرونه ارشاد څنګه چې ماښام دی مازدیګر ته غاړې وځي، داسې د غمونه مې ځیګر ته غاړې وځي، د سپوږمۍ د رڼا راز راته معلوم شو، دا پټه پټه انور ته غاړې وځي. ای هی ای هی ای هی. سلمانه نور دی را سره څوک؟ زاید څه دی راوړي؟ نه زاید څه خو به وایي یاره. او نو اجازت په وخت زه به یو شعر دغه شعر ووایم چې دا زندگی دا زندگی دا زندگی دا زندگی دا سپوري ورته ووایه او سپکې ترې نه
ډېره مننه کوم الله پاک